د موقت حکومت د جوړېدو په اړه طالبانو ته د حمدالله محب ډیر توند جواب. د چې حمدالله محب طالبانو ته څه ځواب ورکړی دی، جزئیات یې دلته له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال عباس ستانکزی د تیرې ورځې څرګندونو چې مسکو کې په یوې ناستې کې کړې وي له غبرګونونو سره مخ شوي دي. نوموړي اوسنی حکومت د سولې پر وړاندې خنډ بللی او په وینا یې که چیرې ولسمشر غني همدا نن استعفا وکړي نو دوی تیار دي چې سوله وکړي. د نوموړي څرګندونو ته په غبرګون کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب پر خپلې فیسبوک پاڼه لیکلي چې د لنډمهاله حکومت طرحه د پردیو اجنډا ده او افغان ولس ته هیڅ د منلو وړ نه ده. نوموړي لیکلي هغوی چې د سولې له مذاکرې سره هم د مسلمانانو د سر او مال له وهلو لاس نه دی اخیستی، اوس دې پر دې پوه شي چې زموږ ملت د ولسواکۍ پر ارزښت او د نظام پر اهمیت پوهېدلی دی. نور دلته د هیڅ پردی اجنډا تطبیق ته موقع نشته ده. موقت حکومت د پردیو مداخلو لپاره د دایمي فرصت معنا لري. که طالبانو ولسي بنسټ، دینی مشروعیت او کورنۍ تصمیم لرلی، د سولې بین الافغاني مذاکره به یې د اوربند پر بنسټ جاري ساتله. د عباس ستانکزي د خبرو په غبرګون کې ولسمشر غني هم ویلي وو چې دی د سولې خنډ نه دی بلکې د سولې اتل دی او موقت حکومتونه افغانانو تجربه کړي دي چې په وینو بدل شوي دي. لیدونکو به په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.